تور توتان دی او ستاسو نه قربان دي دا ټپې دې تاسو ټولو ته ډالۍ وي چې او که سر مې یو ماښام سر تور کو بیا به د مور په زیارتونو ګرځوینه. وعلیکم سلام اسدالله جان صاحب، ستاسو د چارسده KPK دا کال 1991 چې د ضلع شانګلې په یو وړوکي کلي لیلونۍ سټ ګلاباد کې یو ماشوم پیدا شو او خلک یې د افسر افغان په نوم باندې پیژني. اباسین صاحب وایي چې لا په سیر کې مې پوڼۍ رویشلې نه ده، اباسینه مزل پاتې یو په لس دی. داسې دا اسدالله جان صاحب د شعر دپاره بنیادي څیز چې دی که نه هغه ستا په وجود کې دنده هنر یا هنرمند دی. کما چرتا پلاسو کې ستار غسته دے الله رانه د خپلې برخې کار غسته دے ما ستار غسته دے رانه کار غسته دے رانه کار غسته دے. بېهیله که د وینې په رګونو کې اوسېږي، بېهیله که د وینې په رګونو کې اوسېږي او دا بعضې خلک خو په زړونو کې اوسېږي. السلام علیکم ګرانو مینوالو، روغ جوړ یا تاسو؟ امید لرم چې ټول به روغ جوړ وي، خوشحاله به او د دې ژوند د دې رنګینو نه به سمې ډېرې زیاتې رنګینۍ او خوشحالۍ اخلي. ګرانو مینوالو، زموږ ډېر زیات خوږ او دروند مشر افسر افغان موږ سره دې وخت کې میلمه دی. هغوی سره به خبرې اترې کوو، ګپې شپې به ورسره لګوو، بل د هغوی نه به څه اورو هم. هغوی ته به پروګرام کې هرکلی په خیرالي ستړي مشي وایو. السلام علیکم. وعلیکم سلام اسدالله جان صاحب، ستاسو د چارسده KPK او په تیره دروند پښتون تاسو چې کومه هڅه شروع کړې ده د شعر او د ادب د څڼې سترګې دپاره د دغه ټول زیار منډې ترړې ډېره زیاته مننه کومه او خوشحاله یم چې زه هم د دغه لړۍ کړی یم او نن د چارسدې په ډېره زرخیزه او قیمتي خاوره باندې ناست یم. ډېره مینه او احترام، خوشحاله راته اوسئ. خوشحاله شه جي، تھینک یو سو مچ. ګرانو مینوالو، څنګه چې ما تاسو سره د افسر افغان صاحب تعارف وکړ، تاسو به لږه غونډه کې خپله پیژنګلي وکړئ د کتونکو سره چې ستاسو پوره نوم څه دی، تاسو علاقه کوم ځای سره لرئ؟ دا کال 1991 چې د ضلع شانګلې په یو وړوکي کلي لیلونۍ سټ ګلاباد کې یو ماشوم پیدا شو او دغه ماشوم د شانګله پبلک سکول نه د 10م ټولګي زده کړې وکړې، 12مې د الپورۍ ډګري کالج نه وکړو، د 14م سند یې د ملکنډ پوهنتون نه ترلاسه کو او دغسې د ماسټرۍ یا د 14م ډګري چې ده نو هغه یې د پېښور پوهنتون نه د رسنیو په زده کړه کې یا په جرنالیزم کې وکړه. د غزوان په شمشاد ټلویزیون، خیبر ټلویزیون، مشرق ټلویزیون، پښتو 1 په دې کې پاتې شو، ریډیو پاکستان، پښتونخوا ریډیو او خلک یې د افسر افغان په نوم باندې پیژني. دغه زما پیژنګلو ده. ډېره زیاته مننه ګرانو مینوالو، ښکلې خبرې، درنې خوږې خبرې. افسر افغان صاحب ډېر ښکلی انداز او ډېر ښکلی سټایل. افسر افغان صاحب یو پوښتنه به دا کومه چې څومره کړه مې راغلی تاسو ته چې کله تاسو دې سټیج ته رسېدی، تاسو د ټي وي ذکر وکړو که نه چې پلانکي ټي وي پلانکي ټي وي او بیا ریډیو پاکستان، نو تاسو ته مخې ته کړمونه راغلي وو که نو راغلي؟ خدای بخلی صابر صاحب وایي اسدالله جانه چې زرې زرې شي چې رڼا ته رسي نور ته رسي، ستوري د سختو نه تېرېږي چې سهار ته رسي. رښتیا خبره خدا ده چې په دغه پوره سفر کې، په دغه پوره زغل کې ځای په ځای باندې ما خندان لیدلی دي، سیلۍ، ګلۍ، طوفان، باران، سختې، نرمې، دا هر څه پکې راغلي دي. خو زه ډېر خوشحاله یم کله چې انسان خپل یو هدف ته رسي، یو مرام ته رسي او په لاره باندې دغه خندان را نشي، نو د ده د ژوند هېڅ تجربه ونشي. نو په دې مت کې زما د ژوند ډېره لویه تجربه شوې ده. د ضلع شانګلې نه راتلو، د پېښور په خاوره باندې په دغه لویو ذهنونو فکرونو کې په دې خلکو ځان منل، بیا د پوره دنیا کې د ډېرو هیوادونو سفر کول، هغلته بیا د پښتنو آواز راپورته کول، شعر او ادب، نو دا یو ډېر لوی زیار او یو ډېر لوی سفر او لا اباسین صاحب وایي چې لا په سیر کې مې پوڼۍ رویشلې نه ده، اباسینه مزل پاتې یو په لس دی. لا خو ډېر څه راته پاتې دي، لا خو ډېر زغل دی، لا خو ډېرې منډې دي. ډېر خوشحاله یم او دغه خنډ و خار دغه ګټې که کومې راغلي دي دا ما خپل د لارې دیوال نه دی جوړ کړی، بلکې د دې نه مې یو پل جوړ کړی دی، په هغې باندې تېروتی یم. نور به هم راځي، نو سینه مې ورته فراخه ده او په هر زغل کې کله چې ته کار کې په بارداره ونه تل وریږي کاڼي، ورته ګوره چې بارداره ونه څه کا، نو دغه به کېږي. خو
خو دې ته مې ساه نه دی ډوب کړی، ډېرې سختې نرمې راغلي دي، خو هغه شکر دی ډېرې ښې تېرې شوي دي. که نورې هم راځي نو ډېر په پراخه سینه باندې به یې تېرو او خپل مزل ته به دوام ورکو انشاءالله. انشاءالله افسر افغان صاحب یوه پوښتنه دا چې ما اورېدلې دي ادب سره تاسو علاقه لرئ، نو تر کوم وخت نه تاسو لکه اکثر زه د شاعرانو نه پوښتنه کوم که نه چې دا شعر زه ولې شاعر نه جوړېږم، تاسو شاعر یا زه ولې شاعر نه یم؟ آیا د دې دپاره څه تعلیم وي که څه وي؟ شاعر خلک څنګه جوړېږي؟ داسې دا اسدالله جان صاحب د شعر دپاره بنیادي څیز چې دی که نه هغه ستا په وجود کې دنده هنر یا هنرمند دی. چې یو هنرمند تا کې د پیدایش سره وي که نه نو بیا دا تعلیم، دا تربیت، دا یونیورسټي، دا کتابونه دا صرف دومره کولی شي چې هغه هنرمند چې دی نو د هغه روزنه پالنه وکړي، هغه نور راوهڅوي او هغه بار ته راوباسي. نو دا بنیادي هنرمند ستا د پیدایش سره دې ته په انګریزي کې ګاډ ګفټډ صلاحیتونه وایي چې الله تعالی یو هنر درکړی. دغه هنر که تا کې نه نو ډېر پی ایچ ډي سکالران دي، پوسټ ډاګ یې کړی دی، ایم فل یې کړی دی، خو هغه شاعران نه دي ځکه چې هغو کې هغه هنرمند د وخت نه دی پیدا شوی. اوس دغه هنرمند چا کې د شاعر په شکل باندې دا هنرمند ژوند کوي، چا کې د آرټسټ په شکل، څوک رایټري، څوک ډرامه کوي، څوک فلم کوي، څوک لګیای آرټسټ او هغه انځورګري کوي، سکیچنګ کوي، پینټنګ کوي، نو د مختلف شکلونه دي. خو دا به روزل پالل غواړي، دی به مخې ته راویستل غواړي. نو دا د کلاس اتم یا د نهم ټولګي خبره ده چې هغه وخت کې ماته دا احساس وشو چې یو شاعر دنده غلی ناست دی، دنده پټ دی، خو د معاشرې یا د چاپېرچل یا معروضي حالاتو هغه شاعر بار ته راویستی نه شو. چې ما به کله شعر وي نو یو به راته وي د فلاني زوی به هم اوس شعر وایي، بل به وي دغه به ډم شي، بل به وي دا. نو هغه شاعر راوتی نه شو، هغه د خلکو د هغه په مرۍ باندې خپه ایښې وه. هغه خبره ده تاسو خبره کوئ وایي دا پلانکي به څه وایي او دا خلک به څه وایي، دا خلک به څه وایي، او دا په فیسبوک مې کاته وایي چې دا یوه جمله چې ده نو دا د روزانه په توګه باندې په زرګاو کریټیو خلک یا هنرمندان مړه کی چې دا خلک دباوي چې دا خلک به څه وایي. خو خبره دا ده زه بس تاسو ر د پیج یا د یوټیوب د لارې دا هم وایم چې خلک هیڅ هم نه وایي، خلک په آخره کې وایي انا لله و انا الیه راجعون. دوی هم دغه خبرې ته پاتې، هیڅ څوک هم څه نشي ویلی، خو تر څو پورې چې ته ځان ته څه ونه وې، په خپل احساس، په خپلو جذبو، په خپل هنر باندې باور پکار دی، په پورته تګ پکار دی. دا ټولنه زموږ او ستاسو شریکه ده او ما تاسو ته ووایي چې په دې ټولنه کې هغه سړی چې هغه کم صلاحیت او هنر لري او د ټولنې په کار باندې نه راولي نو دا د ټولو نه غټ کرپټ انسان دی. د خلکو په خبرو پسې به نه ځو، خپل په لفظونو، خپل په احساساتو، خپل په خیالونو باندې به باور کوو، ساهو څیزونه به تخلیق کوو. دانش صاحب وایي چې منمه مجبوري ده چېرته یار خو به ساتو، خو دومره هم غورځېږو نه مایار خو به ساتو. نو مایار هر څوک پیژني، په کار ده چې د هغې نه ونه غورځېږو او نور د خلکو څه وایي پسې به نه ځو، خپل کار به کوو او مخکې به دا هنر بوځو انشاءالله. انشاءالله څنګه چې افسر افغان صاحب خبره وکړه چې انشاءالله خپل کار به کوو، مخکې به ځو، ډېر مخکې به ځو انشاءالله. موږ خپل ځان ډېر زیات مخکې وینو. افسر افغان صاحب په پروګرام په اخره کې زه وایم چې شعرونه وي، تاسو سره غزل وي، د کتونکو سره لږ غونډې کې شریک کړئ چې دوی هم ترېنه خوند او مزې واخلي او موږ هم خوشحاله شو. همداسې د اول خو د ساحل صاحب تاسو خبره وکړه چې موږ به مخکې ځو. ساحل صاحب وایي وایي سود مې په چا نشي خپله یو بڅری خاوره هم، زه ګورې په دې اخله قارون یمه پښتون یمه، او ځکه دې هما دنیا خوړلی وخت په وخت یمه، ښکلی یمه، خوږ یمه، ترسکون یمه، پښتون یمه، او څوک دې سات چاته نه وایي ما ټوله دنیا پیژني، زه خپله عنوان خپله مضمون یمه پښتون یمه. نو انشاءالله زه خوشبینه یم دا قام به مخکې ځي، دا ځوانان به مخکې ځي، تاسو به مخکې ځئ او خپل د برخې کار به کوو. ما یو د خپل د برخې کار نه رایت شو، یو غزل مې لیکلی او ډېر مخکې چې کما چرتا په لاسو کې ستار اغستی دی، کما چرتا پلاسو کې ستار اغستی دی، الله رانه د خپلې برخې کار اغستی دی، ما ستار اغستی دی، رانه کار اغستی دی، رانه کار اغستی دی، پردی جامې ګنډل زما د دوو روپو دښمنې،
ما ټول عمر د مور مشین لتا رغسته دی الله رانه د خپلې برخې کار اغستی دی رانه کار اغستی دی ما ستار اغستی دی رانه کار اغستی دی هر څوک په نندارتون کې د بوتانو سوداګر و خو ما پکې منګې چینا رغستی دی الله رانه د خپلې برخې کار اغستی دی رانه کار اغستی دی ما ستار اغستی دی پشت اولاد کې دا سړی چې داسې میرات ښکاري ای دې سړی والله چرته ازار اغستی دی الله رانه د خپلې برخې کار اغستی دی رانه کار اغستی دی ما ستار اغستی دی مختره جی چې هر د مصر په بازار کې په ښایست باندې بولي وه د مصر په بازار کې په ښایست باندې بولي وه ما نوم پکې د خپل افغان په جار اغستی دی الله رانه د خپلې برخې کار اغستی دی رانه کار اغستی دی ما ستار اغستی دی ما ستار اغستی دی او یو څو شعرونه نورم دغسې چې دلته په چا پسې قصې نه کېږي چې به په ما پسې قصې نه کېږي اسدالله جانه دلته په چا پسې قصې نه کېږي چې به په ما پسې قصې نه کېږي او ته نه بیبې نه لالای ځوانه خود به نو تا پسې قصې نه کېږي او په مکمله توګه هیر شو رانه په بې وفا پسې قصې نه کېږي په مکمله توګه هیر شو رانه په بې وفا پسې قصې نه کېږي او موږ که خپل عدم صحیح وروزو بیا به هوا پسې قصې نه کېږي موږ که خپل عدم صحیح وروزو بیا به هوا پسې قصې نه کېږي دلته انسان داسې دهشت خور کو چې اوس په بلا پسې قصې نه کېږي او افغانه ستا قصې رښتیا وي او په رښتیا پسې قصې نه کېږي خوشحاله راته اوسئ ډېر زبردست ډېر ښکلی ګرانو مینهوالو امید لرم چې تاسو به ترې نه هم خوند او مزې اخیستې وي افسر افغان صاحب اخري خبره تاسو ته دا کومه چې بله د ورلډ ریډیو ډے چې کومه وه هغې کې تاسو یو دوه درې ټپې کړې وې دا ټپې مو موږ سره شریکې کړې په ترنم کې نو ډېره زیاته مزه به وکړي تور توتان دی او ستاسو نه قربان دي دا ټپې دې تاسو ټولو ته ډالۍ وي چې او که سر مې یو ماښام سر تور کو بیا به د مور په زیارتونو ګرځوینه او لالا یې تورو او خاورو خور یې جامې سرې کوي چې را بشینا او د شوګیرو اموختانه دا جنۍ وړه دا وای خوب راله راځینا او هلک وړوکی او جنۍ لویه په زنګانۍ کې نوې خوله ورکوینه او ستا یارانه مې کړی نوی ځان مې د بنجو پور سوی وې میانه او یاري خو تا کړه او ما خو نه کړه اوس یې چې لنډه پرې کوې جړه راځي نه خوشحاله اوسئ جي ډېره زیاته مننه ګرانو مینهوالو امید لرم چې دا پروګرام او دا مرکه به ستاسو ډېره زیاته خوښه شوې وي ګرانو مینهوالو دا مرکه تاسو کتلی شئ آر جی اسدالله جان یوټیوب چینل باندې او 400 KPK او درون پښتون پیج باندې ګرانو مینهوالو اوس په ځا اخلم ستاسو نه اجازت ګرانو مینهوالو هر ځای کې چې حد آباد بریالي اوسئ د لوی الله په لوی امان